نه هم لیکیدم څه نوم یې دی؟ ناز اقبال نامه نه شهرسوار نامه را بس شهسوار آه هسه آه کنه بس څنګه چلې نیکه خیر دی جوای کنه لاته مته نه هیڅ هم نه وي فاصل دی سیل او جی کوم ځای کریږي دا مې د ملتان نه راوستی دی وختي نو ملتان نه چې در اوسې دی خو په پښتو نه پوهېږي که نه نه پوهېږي مونږ یې پیو که نه بیا څه ویل چې یو ورځ راسره تېر کړي بیا پوهېږي په خپله دا راته ووایه څاروي ګران دي که ارزان دي یاره نن سبا خو ګران دی جي ګران دي او جی هلته څوک وایي 15000 څوک وایي 50000 والی که نه هلته بیا ما ته 1,00,000 وختي وراله ما ته دا په 8,000 نه کېږي او ما بیا هلته 1,00,000 ورکړي ما ورته دلته ما نه 1,10,000 دی هلک نه واله نو بد یې وګڼه ته ولې خفه زه خود خفه کېږم چې ما ته 1,00,000 روپۍ ته ما دی په 8,000 واله دا بس هلته سخت دلته چې څوک 50 څوک 80 څوک 80 وایي بس دغه حل دی نو دا راته ووایه کلیواله وسیله د هغې خدای پاک کوي هلته هغې له ځنې نیسه مینتونه کوه او دلته کاک راشي خانجي څنګه یې حاجي صاحب خیر علي کاکا جي خیر علي حج به هم نه کړی ماما او کاکا پوه شوې په مفتو کې پیاج وکړي جونه مو کو کاکا هم دي جوړ کو حاجي صاحب هم دي جوړ کو کښېنه ورته هلته پنجابي راځه په شلېدلو پړو کې راکړي بوځه هلته ولونګه سینګار مو کو بیا هم خلک نالي میک اپ ولا کې هغه هر سمبل کړي سرخ کم دی دا یار سمبل کړي پنجابي نه پنجابي دار ستې وباسي خپل هم دی وباسي ویلو پټه ورپسې خپل وای کې وتړي مانی اول دا ورته سرخی پاوډر مو کوجی چرته بیوټي پاوډر دی بوځي کنه بس سرخی پاوډر ملاګه کړي جی اول دا سره مو سرخی پاوډر ار سره ورکو دې قدرمنو دې بالکل دې نه دی دې په ایماندارۍ سروي خرڅي په ایماندارۍ سودا کوي ځکه چې دا کوم سرخی پاوډر ولا لګي ستا خو په دې هم ډېرې پیسې لګي ډېرې جی دغه کله 2000 کله 1500 په یو ساروي باندې ورکوم دا میک اپ دار چا ګران دی هر چا ګران دی غواګان هم ګران هر څه ګران دی ته دې بیا بل لنګې ګران دی ښځو هم ته دې ګران دی بیا وایي دا ښځو هم ګران دی الله دې ستاسو مل شي واده دې کړی دی مال د خدای دوه بچي مې دي خرچې دې زیاتې دي که کمې سمې ډېرې دي چې په ښه په منډه کړي شپه ورځ نه ګورو خاطر موږ خوب نه یې کړی په 24 غنټو کې چې خوب څنګه وي دې ته ولاړ او دې ته ولاړ یو د پاسه په شکال په شکال او ملتان ورم والي هلته سمې برابر کړی یا لکه کلیواله سودا جوړه نه شوه څه ولې یار السلام علیکم سودا جوړه نه شوه نه سودا جوړه نه دا ولې څه وایي نو هغوی چې کوم ریټ وایي نو هغه زمونږ کم دی هغه دې خوا راشه که نه کلیواله یار دا یو نه دا جوړه ها ریټ یې څه وایي دی هغه 1.20 وایي تاسو ورته څه موږ ورته 80 ویلي دي نو دا 80 دی نو زمونږ په حساب سره خو برابر دی صحیح دی دا راته ووایه دې ځل د بازار ډېر های نه دی بالکل دې ځله ډېر زیات ګران شوي ولې نو دې حالاتو په وجه باندې یو خو د کرونا د ملک بل د معاشي لحاظ په وجه باندې نو د دې په وجه باندې ګراني ډېره زیاته شوې ده لکه خلک هم کمزوري شو بالکل خلک کمزور شو قوت خرید نشته کلیواله جوړ شو ورسره که نه یار ما موږ راوستي خپل څاروي هم دی او ګران دي لکه اوس چې ګران راغلي نو څه کې اوس او د کور څاروي چې پاتې شي تاوان ونه کړي ریړه وپې کړو ریړه دا دې د کور څاروی دی وانې خو نه بس ښه مزېدار ریړه کوي درې څلور غواګانو لګیا راوړي دا ته ماته وایي نه هېڅ هم نه وایي چې دا کور دی بیا خو به ولې څه نامه مې ښیي که نه هغه هم لیکېدم څه نوم یې دی ناز اقبال نامې نه شهرسوار نامې ده بس شهسوار هسه او که نه بس نو دا راته ووایه هغې د 8000 روپۍ درکوي ولې دې ورنه دا اتیاو دی نو سر مې په 1.10 نه ورکړي اوس درته یو کس وایي چې بس دا پیسې رانه واله ورې که نو په څو به یې ورکړي اخره آخري ریټه په 1.20 به ورکوم بس او ویې څو 1.30 یې ویم ډېر تیز نه تیز نه بازار تیز دی لکه ته وایې که دا پاتې شو نو بس همدغه ریړه میړه وپې کوو ریړه وپې کوو که نه بس درځي او ډریوران ډرایور یې ریړې ډرایور یې ښه برابر ډرایور یې ښه
ګراني ده کارزاني ده بس دا راته ووایه چې ځم ګراني دننه ده نو ښه ګراني ده دې خوا راشه که نه الله دې وبخه ولې ګراني ده ګرانې تبدیلي کم ده په 3000 توړه شوه 48 کیلو ده ګراني یې کارزاني یې په 500 دړې وی د شوګر میل والا چینی دړې د ارزاني یې که ګراني یې ښه ټیټ نسوار لګولي ده نسوار ګران شو کارزان شو والله چې اوس هم ارزان دي او بیا هم ارزان دي او بیا هم ارزان دي او بغیر د نسوارو کار نه کیږي ولې و چې دا نسوار مې نه جوړي بس دا سر مې ماتېږي شلېږي غریبي ده بالکل غریبي ټینشن نه اچوم دا څنګه غریبي ده چې نسوار دی پکې پرې نه خو نسوار څنګه پکې پرېیم نسوار له خو په سود هم چا نه رالم داسې بار تاسو ویم تاسو څاروي خرڅ کړل زما څاروي یو هم نشته خرڅ دې کړل بالکل مې خرڅ کړي اوس څه لګرځې پاکې ما اوس دې پسې ګرځم شوکې پسې چې چانه له 100 روپیا والم چاله خرڅ کم چاله والم سوداګري همیشه پسې څومره دې وګټلې پیمانې منې ایمان یې ورته ویم څلور زره څو څاروو 500 در راکړي 500 هغه راکړي 500 در راکړي 500 د بس دقسې چا 300 چا 200 چا سره میخه خېجوم چا سره کوزوم په دغه طریقه مې ګټلې دا کاری و چې ساروی ولا ساروی والا دا وار را سره بازاب دین دا مې زوی مال د الله ته راشه که نه مړه داسې انټرنیشنل پلار الله پاک درکړی دی ګرځولی شي غوا ما که نه آو څنګه څنګه خلک ګرځي خو پړ دی چې دا روان کې سیده باندې کم غوا به ځې ګاډي لا څه چل مل درځي که نه سبق وې آو سویم د سکول نه وای د سکول ولې نه نشو ویلې جی څنګه به اوس دلته کې انجوز والا کاته راغلی وه ویل یاره سرکاري دغسې کار به کوي کتابونه به ورکو کېړی به ورکو کپړې به ورکو یو 2-3 ځلې ورکړي بیا اخري کې زمونږ سکول والا ویک را پرېږي کې دی د ناظم صاحب کور سره یې کې رحمت الله بس انډیواله سر وخوړه سر یې وخوړه تعلیم سر خوړلی دی بیا ووایه غریب تباه دی غریب سر خوړلی دی تاسو څه پسې راغلی یار څاروي پسې راغلی یې څنګه حال جی علیکم څنګه یې جی تاسو خیر دی خوشاله اوسئ جی څاروي پسې راغلی او جی راغلی وو خو دا ده چې لږ شان های ریټ دی ګوره که سبا بل ورځ خدای پاک چې تر لاندې نو یو دوه دې ځان سره راوستي دي دي دریم کم دی ښه 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 الله دې وبخه ته ګوډې څه پسې راغلی ګډ اخلې که میخ اخلې غوا اخلې په یوازې اخلې دوه تنه باندې دا راته ووایه خو والله سړی ډېر تیزي لګیا دی کم دی راځه سودا به ورسره وکړو که نه ما پلار پسې لاړو وی راځم هغه سره خبره کوو دوی سره اختیار نه دوی سره اختیارات نشته جی او جی یاره ګرانه ده که نه ګرانه ده جی بس الله دې خیر وکړي نو ګورو که نه چې ته دې ځله ګران او جی الله دې مل شه نو الله دې درته اسانه کړي قدرمن شي جي کاکا دې خوا راشه که نه ته خو داسې خولې بټنې دې م ورته لکه رشید خان کولو کړی دی الله دې ګرمي ده ګرمي څو څاروي دې خرڅ کړل 3 څو دې وګټلې په ایمان ایمان والله بس زموږ خپلو لګه خپلو کې نه ګټې نه که نه خپلو کې چېرته ګټه خواري دا خواري ډېره غټه خواري کوي تا خو کورني خرڅ کړل دې ځله د منډیا څه ډېره ګرمه نه ده ښه ګرمه ده ټیم ګرمه وي مړه دا په شکال دی ځکه او په شکال هم دی وختر هم دی نو بس ګرم هم دی مخکې خلک وایي چې مخکې وایو چې هسې نه ګران نه شي منډه یې بند نه کړي دا لاکډاون څه ته دا بس خلک یې راټینګړي بس کارونو مارونو ته یې نه پرېږدي نږدې شه خدای ظالمانو ټولو چوکۍ لاس کې نیولې دي موږ څه له هېروې لاکډاون څه دې کې څه چل کېږي بس دې کې خلک کارونو ته نه پرېږدي څوک یې نه پرېږدي دا به د حکومت نه ولې دا بس وي کارونه مه کوي لاکډاون یي دا کرونا وایرس څه ته وایي دا انده نه تپوس دا سی دا بیماری او کرونا خلکو ته لګي څه بیماری دا کرونا بیماری بیا یو بل ته خلکو ته لګي نه دا بیماری څه داسې دی کټي په شانتې ده د میخې په شانتې ده نه دا انسانانو ته لګي نو څه دي کرونا ده کنه کرونا څه ده کرونا زکام لګي خلکو ته ټوخلی لګي دا کرونا لګي
خلکو ته تا دا چوکه چا پسې راغستې چا پسې هم نه کرونه پسې خو دې نه ده مخکې راځئ قدرمنو کلیوالا ستاسو دا سروس څنګه دی یار نیکه څنګه چل دی گیا میا دې راوړه که نه کنه گیا مې راوړه زمونږ دا سروی 1 لک روپۍ دی الله اکبر ګډ په 1 لک روپۍ راشه له وسیم جانه دا ګډ لږ واخله دا یو دی که نه قدرمنو دا ماشاءالله دا په 1 لاک دی الله دې د بد نظر وساتي لږ دې خو رابارې که نیکه مړه را دا پړې والا خلاص که که نه یار لا ته ماته خو نه وي مړه یې روم مه که نه یار دا څه وې مونږ هسې ظالمانه دې خو یې رابار که نه 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 ته به یې نیسې رابار شه چې مونږ ځان له د تېښتې لار ګورو دلته راوله دلته راوله دلته راوله ښه دا راته ووایه کلیواله دې کې د 1 لک روپو څه دي هغه د علم پکې غټ دی که نه ځکه دا مې غټ دی ځکه او څه نوم دې ولېښې دی که نه نوم یې څه دی نوم سپین سپینه نه سپین خو دی نوم یې څه دی ګډ ګډ ګډم دی نوم دې ولې سیښی دی نوم ولا سپین ته راشه که نه مړه راشه الله دې وبخه دې خوا راشه دا قدرمنو په 1 لک روپۍ ګډ شو الله دې پکې خیر واچوي څومره ووتل کاکا ولا چې 2 دانې خو به وتلي څه پاتې کېږي پکې که نه انشاءالله تعالی چې مزدوري خو کوي دا قدرمنو دا پیله کس شو په دې میله کې چې د الله پاک شکر وباسه چې یاره ادا کوو ښه ښایسته خرڅېږي او موږ ته ډېره ښایسته خوږه مزدوري کوي او موږ له الله نه ډېر رضایي او له دې خلکو د میلې نه ډېر مطمئن یي دې ځل دا میله څه ګرمه ده ډېره ښایسته میله ده انشاءالله زموږ کې ښه مزدوري کېږي انشاءالله زموږ کې ښه کار کېږي او بیا به هم راځو بیا به هم راځو ژوند باقي او مال به کې د موږ ښه بدلېږي مال پکې ښه مال به کې ښه بدلېږي او بدل هم څه بدلېږي ما و خلک لانجې مانجې کوي که نه نه خلک ډېر روغ خلک دي د خلک روغ ډېر ښایسته خلک دي که نه نه لانجې شته او نه کونجې شته او نه هغه فیصدي پکې شته که چې واجب بس ګاډي د خېزه ووځه نور میلو کې خو لکه مطلب دا چې پیسې ټیکټ یې که نه او پیسې مې او که نه 200 او پرچه او که بغلا دې وښکه نو بیا دې ډېر شرموي بیا دې ډېر دلته د څاروی چې واخېسته بس وروره وباسې دا خبره پکې نشته ده او په دې ګاډو کې خلک اوبه د الله د رضا دپاره ګرځوي او دې خلکو باندې تسخیموي ګور د الله په رضا باندې ګور پیسې نه غواړي الله دې پکې برکت واچي الله دې ستاسو د کار کې برکت واچي راشه که نه مړه تا سره دې کټ ته درخېجم ها څنګه چل دی بس کښېنه 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 تا سره دې کټ ته خېجم کلیواله وایي که نه څنګه دی یار الله فضل دی کوم ځینې که دی پلوسی څه دې روستې دي دا ګډانه ارزان دي که نه نو والله چې ارزانه نشته ده نو نن سبا خو داسې ریټ دی پسو وې دانه پسو وې دا خو دانه 15 روپۍ او ورکې به پسو والله چې هغه خو چې راشي بس هغه سره مونږ بیا خبره جوړه کړو لا ته ماته خو نه وي دا ګډ نه ته خو دې داسې د ځان یې چار چاپېره کړي لکه چې باغناران کې ناست نو بس دې ټینګه به داسې کښېنې نو چې کښېنې نو بس خرڅېږي نو دې ځله ګران دي که ارزان دي والله دې ځل سخت ګران دي څومره ډېر زیات ګران دي مخکې به داسې ورای په 22 کېدو داسې څو دې خرڅ کړل څو دې خرڅ 2 دانې هم خرڅ کړي دي نو مه کوم والله تښتېدلي هم دي داس کړي دي رانه بېګا الله اکبر والله غلا هم پکې شته والله غلا خو پکې شته 3 دانې رانه پټ کړي دي نو دا چغه مغه نه وي نه که نه دا چې بس یو ورته یو خوا واړی بس بیا چغه نه وي نشې ګولې مولې خو نه ورته والله بس خوله مې بندوي نو ماسک ورته اچوي دا دې غریب چا بېګا 2 ګړو کې والی دی 3 کې والی دی دې خوا راشه که نه مړه دې خوا راشه مشره که نه الله دې وبخه دغې منځ ته مو خو د کالر لکه خان په شان کولو کړی دی څنګه چل دی څنګه خیر والله شکر دی څو دې خرڅ کړل یو 4 دانې خو م خرڅ کړل څو دې وګټلې ګټه مټه نسته ایمان ایمان یو منه که دروغ څومره یو 3-4 زره م ګټلي و دې ګټ دا ګټې نه بس شکر دی یار دې خوا ګوره چې دا بوشونه خو د خلک وویني که نه ښه دا راته ووایه دې ځله ګراني ده که ارزاني ده ګراني ده ارزاني کومه
د خلکو کوم چې قوت خرید دی هغه نشته که نه وجې شته بس دغه داسې نسته ورسره لوټ نسته ولې نشته بس غریبانان سو ټول غریبي ده وجه دا ده بس دیاړي مار او هر څه منې بس پیسې بندې شو نو غریبانان له کومه قرباني ګرانه الله دې اسانه امین امین قدرمون الله دې اسانه کړي لکه ماله بچی الله راکړه مجله ته متو نه وي ګوره ښه وای قدرمنو د لادو باندې پریوستو یو خو په شکال دی یو ګرمي ده او بل د خلکو هغه قوت خرید چې کم دی هغه ختم دی خو بهرحال دغه هغه د پلوسې منډۍ وه او څوک ترې خوشحاله دي څوک ترې خفه دي زموږ د ټولو غریبي ده او دې ځله لږه غوندې ګرانه ده ځکه چې دا 15-16 میاشتې په خلکو د لاکډاون او دغه سیسټم یې تېرې شوي دي نو په دغه وجه باندې خلکو ته لږه غوندې ګرانه ده خو دغه دعا به کوو چې الله پاک دې په ټولو اسانه کړي او کم خلک چا چې دا اراده کړې ده چې دا قربانۍ د څاروي دې والي او دا د حلال کړي نو الله پاک دې ته اسانه کړي د خپل کیمرمین وسیم جان سره د پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی الله مسپارم الله په امان